غازی دلبر پر مازیری کاوا، سیاسی رهبر پر مازیری کاوا. غازی دلبر پر مازیری کاوا، سیاسی رهبر پر مازیری کاوا. سیاسی رهبر پر مازیری کاوا. یرغلگر کله له وطن وزي، یرغلگر کله له وطن وزي. بلا برادر پر مازیری کاوا، سیاسی رهبر پر مازیری کاوا. بلا برادر پر مازیری کاوا، سیاسی رهبر پر مازیری کاوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. زما ډیرو قدرمندو عزتمندو مؤمنانو غیورو عزتمندو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاستئ، په خیر او عافیت باندې به یاستئ. نو مسئله داسې دی چې زموږ تاسو په ګران هیواد کې یو ډیر غټ زیری کیدونکی دی، یو ډیر غټ او عظیم الشان خوشحالي راتلونکی دی، او الله جل شانه به یې راولي انشاءالله. یو کبرجن یو مستکبر ځواک راغلی او استعمار یې کړی او الله تبارک وتعالی د افغانانو په واسطه سره د سوپر نه صفر کړ، او انشاء الله العزیز دا به همدغسې څنګه چې ټولې دنیا ته دا معلومه شوله چې دا یو شرمیدلی ځواک شه، یو ځپلی ځواک شه، او الله جل شانه ډیر یو د صفر سره ضرب کړ. نو عزیزانو دغه خوشحالي په موږ تاسو باندې الله راوستې ده، او الله دې وکړي چې زموږ ستاسو د دې زخمی اولس، د دې دردمن اولس او د دې افغان اولس ترمنځ مینه محبت پیدا شي. زموږ ترمنځ چې څونه تروبګنۍ عداوتونه او بغضونه دي، الله جل شانه دا ټول مرتفع وګرځوي، او په ګران افغانستان په ګران هیواد کې امن، سوکالي، ثبات او شرعي نظام په ټول سرزمین باندې وي. او یقینا دا زما د دې امت مسلمه د ټولو خواهش همدا دی. الله جل شانه دې وکړي زمونږ ورونه دي بعضې کسان هغوی دا خوشحالي په اتڼونو سره لمانځي، دا خوشحالي په ډولونو سره لمانځي، دا په ډولونو په اتڼونو سره مه لمانځئ. دا الله راوستې ده، د دې قدرداني وکئ، د الله جل شانه ته شکرګزاري سجدې وکئ، لمونځونه وکئ، او تاسو اوس هم لاس په دعا شئ چې خدایه زمونږ په دې ګران هیواد کې ثبات، امن، استقلال راولي، او خدای جل شانه دې امن استقلال راولي. عزیزانو ډیرې دعاوې کوئ. زما د کلیپ موخه او غرض دا دی چې دعاګانو ته کش ورکوي. انشاء الله العزیز ګران هیواد کې مو سوله او امن راتلونکی دی. الله پاک دې د افغانانو ترمنځ او د امت مسلمه ترمنځ چې څونه ناخوالي دي الله دې مرتفع وګرځوي. الله پاک دې شرعي نظام په ټول سرزمین قائم کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.